ښځه د اسلام په هنداره کې. تاسو ته دا ښه معلومه ده چې په عمومیت کې ټول مسلمانان هغه رقم چې زموږ مبارک دین یعنی اسلام ویلي د هغه مخالف ژوند کوي، خو کله چې دوی ته یادونه وشي بیا نو دا خبره نه مني او ځان پاک او سپیڅلي مسلمانان بولي. راځئ په دې پوه شو چې اسلام یو مسلمان ته کومې لارښوونې کړي د ښه ژوند د درلودو لپاره. له موږ سره اوسئ. زه په خپل دې لیکنې کې غواړم د ښځو حقوق د اسلام له لحاظه او یا هم د اسلام په هنداره کې بیان کړم او د اوسني مسلمانانو له ژوند سره مقایسه کړم. مخکې تر دې چې په اوسني حالت خبرې وکړو، راځئ چې د ښځو حالت مخکې له اسلامه وڅېړو. مخکې له اسلامه د ښځو حالت یو ناروا او عجیب حالت و. اصلا هغوی ته د انسان په سترګه نه کتل کېدل. عرب چې د هغه وخت رسېدلي خلک ول، هر هغه کار چې د دوی په ذهن کې خطور کړی هغه کار یې له ښځو سره کړی. خپلې لوڼې ژوندۍ ښخې کړي، له خپلو میندو سره یې په ناروا توګه ودونه کړي، خپل لورانې او ښځې خرڅې کړي او داسې نور کارونه یې کړي چې اوس یې بیانول هم سخت دي. رومیانو بیا ویل چې ښځې بې روح دي او روح نه لري، نو ځکه د هغوی نږدېوالی اوبو ته یوه لویه ګناه ده. چینایانو ښځه یو دردونکې اوبه ګڼلې چې نیکمرغي له منځه وړي او یو چینایي خاوند کولی شو په ډېره اساني سره خپله میرمنه له منځه یوسي او یا هم ژوندۍ ښخه کړي. یهودو ښځه یو ملعون جسم ګڼله او د حیض په وخت کې ښځه پلیته بلل کېدله او په دې وخت کې چا د هغې د لاس نه خواړه نه خوړل. او داسې نور قومونه ول د ځمکې په سر چې ښځه سره هر رقم ناروا او غیر انساني کارونه کړي. دا هغه وخت و چې ټول خلک د اسلام چتر څخه د باندې ژوند کول، تر څو چې خدای په ټولو باندې د اسلام رڼا نازله کړه او خپل ښایسته پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې ځمکې ته راولېږي. هغه مبارک ښځې له قیمتي او نازکې هندارو سره تشبیه کړي او ویلي له ښځو سره نرمي غوره کړئ او هغه مبارک په خپله هر غذا کې ژغ کړی چې ښځې نه باید ووژل شي. نو دلته وه چې د ښځو حالت تبدیل سو او ښځې انسان وګڼل شو. راځئ په اسلام کې د ښځو حقوق ته پام وکړو. زما ښایسته دین یعنی اسلام ما ته ټول هغه حقوق راکړي چې زما پلار او ورور ته یې ورکړي، خو په اسلامي چوکاټ کې. دا هغه چوکاټ دی چې د دې چوکاټ په حدود کې ما ته نه کومه ستونزه او یا هم نه کوم تاوان رارسیږي. اسلام هر میرمن ته د تعلیم او بهترین ژوند حق ورکړي. اسلام هر ښځې ته په خپله زړه د واده کولو حق ورکړي. اسلام هر ښځې ته د میراث مکمل حق ورکړي. هر ښځه ته یې دا حق ورکړی چې په خپل ژوند کې ښایسته انتخاب ولري. د اسلام له نظره ښځه د کور نه د بهر وتلو حق لري. حتی د اسلام له نظره کله چې یو مور اولاد ژاړي نو خاوند هغه دې ته نشي مجبورولی چې په زوره شیدې ورکړي. که د مور زړه و دا کار دې وکړي، که نه نو باید خاوند خپل اولاد ته دایه ونیسي. نور داسې ډیر حقوق دي چې بیانول یې ساعتونه وخت نیسي، خو بیا اوسني مسلمانانو د اسلام څیره ور بدله کړه او مختلف حقوق یې ښځو ته ورکړه، لکه په زوره واده کول، په بده ورکول، د تعلیم حق نه ورکول، له حده ډیر ځورول او ظلم کول، چې دا کارونه د پخواني عربو کارونو ته تشبیه کیږي، خو دوی دا طریقې کړي چې د اسلام نوم یې ورکړی. مننه.